دا زکات ولې او د څه دپاره ایستلی کېږي؟ د زکات ورکولو مقصد څه دی؟ عزتمنو، دا زکات د الله جل جلاله د طرفه څه د معذورینو، د آفت زدهو، سیلاب زدهو، غریبانو، مسکینانو دپاره یو د روزي انتظام دی. الله جل جلاله دا و مړو ته ورکړی چې ماړه به د خپل مال څه 2.5% هغه کسانو ته ورکوي کوم چې معذورین دي، مجبوره دي، محتاجه دي، غریبان دي، مسکینان دي، مسافر دي. یو خو د دغه خلکو د روزي انتظام په دې زکات سره کېږي. دویم، الله جل جلاله هغه مالدارانو ته دا ورښکاره کوي که چیرې سبا الله دې نه کوي ستا پر اولادو داسې حالات راځي، نو ته به د دې څه بېغمه یې چې آیا که زه سبا مړ سولم، یا زه غریب سوم، یا زما مال اور واسطی، یا زما تجارت خراب سو، یا زه ډیوالي سولم، نو د دې انتظام به څنګه کېږي؟ نو لکه څنګه چې نن ته د غریبانو، د محتاجو، د معذورینو انتظام کوي، دغسې به سبا ستا د بچو انتظام نور کوي. یعنی هر مسلمان باید د دې څه بېغمه وي چې سبا که زه نه یم، دا زما د اولاده به څه کېږي. د زکات غټ مقصد او غټه ګټه ده. دویمه خبره دا ده چې الله جل جلاله په دې خلکو شپې ورځې ګرځي. تلک الایام نداولها بین الناس. الله په دې خلکو شپې ورځې ګرځي. په اردو کې وایي کبھی اللہ دے کے ازماتا ہے، کبھی لے کے ازماتا ہے. کله الله وچاته ورکې په امتحان کې واچي، کله جمواخ په امتحان کې واچي. غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، په غریب کېدل کې وخت نه لګېږي. په یو منټ کې الله جل جلاله د مالدار څخه غریب جوړ کړي. نو غریبان غریب کړي دي په امتحان کې اچولي دي، مالداران مالداره کړي دي په امتحان کې اچولي دي. که چیرې دي د خپل مال په صحیح توګه زکات باسي، یمحق الله الربا ویربي الصدقات. الله جل جلاله فرمایي چې د دې مال به زیاتې شي. او تاسو ولیدل نن سبا دا بل ورځ په ترکیې کې زلزله راغله، په یو منټ کې اربچیان کروڑپچیان په خیمو کې نه کښېنه. 40,000 بلډینګ په یو منټ کې د خارو سره خارې نه سوه. په یو منټ کې بچان نیلام ته نه ورکول سو. د دا ننېدلو بلډینګانو سې کوچنوټ کوچنوټ ماشومان راوایستله، پلرونه یې مړه وو، خویندې یې مړې وې، ورونه یې مړه وله، قریبان یې ټوله شهیدان سوي وله. د دغه بچان نیلام شو. ما له خپله ټلیفون راغلی، مولوي صاحب دا کوچنیان اعلانېږي که موږ دا راواخو پرورش یې وکړو څه. نو دا دنیا دارالامتحان ده. باید هر سړی د خپل مال زکات په صحیح توګه وباسي او صحیح مصرف یې ورکړي، صحیح اقدار ته ورسوي، صحیح مجبور ته ورسوي. لکه څنګه چې زکات ورکول ضروري دي، دغسې حقدار ته رسول هم ضروري دي.